نسته وتونه نسته اجماله سړی چېرته واده ماته نسته قسم ته واده پسې چېرته لاړ دي سړی پوه شوې وچکالي ده سکالي وچکالي واسکټ وګوره واسکټ ورچ دا واسکټ او جامې دې نه ویني څوک دې واده کې پرېږدي نه نو دا پردي ودونه به څنګه خوري ولا صحیح خبره دې وکړه ښه نن سبا چې لږ داسې غواړ راغواړې کالي داسې پاک اغوستي داسې ښه کش او پاش کېږي که نه هر سړی د عزت او قدر کوي همدا خبره ده بالکل او چې خرن کالي دې اغوستي چې داسې واده ته لاړ شي څوک سینما سم نظر کوي ویل شه ته بیا خورا خوا کې نه ته بیا او چې لږ دې غوړ کالي اغوستي نور دې تس چې شي ټیپر دي خو چې کالي او مال دولت سره عزت ورکوي نن سبا خلک کالي او د مال دولت عزت کوي انسان عزت نه کوي ښځه پرېږده بړه چیټې موږ ځان هم داسې هوښیاران جوړ کړي زه چې ته واده ماده وګورو زه داسې کوم وږی شوی یم که نه بیخي نسته ولا ودونه نسته ولیده سلام دې واچو سلام السلام علیکم وروره نه اوري سلام علیکم مال سلام علیکم وعلیکم سلام راځه که سمبوسې او پکوړې خورې خیر ولي په خیر ولي څنګه چل ولي ښه په خیر قراري ده خیرت ده ښه جوړې ولي څه غواړې دې ولي قراري ده نور خو ښه ولي که نه خو ښه نور یې کار ده خدای دې مان شه بس نو څنګه پکې نو بس ګرځو مطلب پیسې مال سلام علیکم سلام 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 راځي توبه نن سبا ټوله د مطلب برګرتیا ده ښه داسې خلک دي اجماله داسې خلک دي وخو دې لیدل که نه مدونه پیسل خو دې ولیدل که نه تر قیامته به مې هېر نه ودې کته دوی پښتو دي ډېر بې پښتو کار یې وکړو ته وایې که موږ دوی چې سامان وږي دا خدای دې خیر کړي دا وخت به خدای په موږ هم راولي ولاکې رانه په سترګو مو ګوري ولا نو څنګه کې اجماله پرون لاړم بازار ته خیرت خو ولا بازار ته لاړم 25 روپۍ وریځې مې وخوړلې د نر بچې دومره غټه خرچه ولا اوسه پورې مې سترګو کې داسې ګردې غړېږي داسې مې زړه ورپسې خفه ده ښه دی چې زړه دې نه دی چاودېدلی 25 روپۍ وریځې مې خوړلې دي ولا په سخت خفه کړم دا فضول خرچي ده که نه اجماله دا فضول خرچي نه ده ډېره جیب کې مې اوس هم تقریبا داسې 1.5 لک روپۍ دي که نه هو ولا خو فضول خرچي نه ده کول په کار کې څنګه وروره یو دا نقلب واخله دې جیب کې دې واچوه پوه شو ټس ورکړه دا چابي نه ده چېرته صحیح ځي کې ښه که ستا لاس هم ډېر سوری دی هو دا فضول خرچي نه پرون مېلمانه راغلي مونږ کاره نه و راغلي زه مېلمنو ته ټکله ورکوم مازغه دې کار کوي که نه کوي ماته معلوم شکر دی په کوڅه کې داسې را روان دي داسې درته را روان دي چې داسې درته را روان دي چې داسې مې ولیدل چې مېلمانه دي چې داسې مې درته کې منډه کړه پت ودرېدم ښه د غونچه ګل په مخه ورغی ښه کور ته بوتلم دلته به مې اوس 1.5 روپۍ غوښه راوړله توبه په 1.5 لک روپیو کې به 1.5 سلپۍ کمې وي 1.5 سل کم 1.5 لک روپۍ به وي خو د خدای کې باج کړم ولې خرچه کو 1.5 سل روپۍ 1.5 سل روپۍ به مې غوښه مېلمنو ته راوړله دا فضول خرچانې دي دا نه دي کول پکار نه چا ته هم دي کول پکار چې وي که تا ته خو بیخي پام که ګوره چې روپۍ بې ځایه ونه لګې بله ورځ هوټل ته لاړم هوټل ته لاړم وروره ګله جانه چې غوښه مو خوړله ملګري انډیوالانو سره شپۍ ما نه دي ورکړې چې غوښه هم درته خوړله پوه شوې چې څنګه دې غوښه مو خوړله اوس د روپۍ کس ورکوي که نه بس ورو مې جب ته الو ښه اجماله جوړې په خیر قراري ده پوه شوې هغه چې چل زده کړه که نه چې خراب نه شي ګوره پیسې چې د نه جب نه کې د نه لاړ نه شي بس هسې مې غوږ ته موبایل ونیو مې اجماله ښه جوړې قراري ده پیسې بل ورکړي چې کله مې ولیده چې پیسې ورکړي مال زه پیسې ورکوم زه خدای شم مال زه ورکوم پوه شوې داسې مې نه اوس هم ورکړي دي پیسې مال زه ورکوم دا مالې داسې کار وکړه پوه شوې یا ولا هغه مو ویل ډېر تکړه ولا فريدا در کار دې کړی دی
ولي راغی لاس کې سامان دی ولي راغی سلام پې واچوه سلام پې واچوه السلام علیکم ولي په خیر راغلی ولي په خیر راغلی راسه کښېنه که نه ولي په خیر راغلی ولي ستړی مه ولي جوړ ته ځه په خیر ولي په خیر کښېنه ولي کښېنه ولي ښې ولي څنګه یې ولا ښې شکر ته ښې بازار ته لاړو یې ولا دا مې مېلمانو ته راوړل بازار ته لاړو دا مېلمنو ته دې راوړي ټول نن سبا چې ماله په بازار کې دیسي کچا سامانونه دوکانداران خراب ته وګوره مېلمانه ته خراب نه کړي کچا نه ده کیرې مړه موږ خو ته کتل چې کچا دي که اصلي دي لمبر بازار یې درکړي دي مېلمه پیمنټ نه کې یادونه هم شرمولي یاره داسې څوک کوي لکه دا تاسو یې کوئ شرمېږئ نه غریبان خو نه یې ښه مالدار یې ترپې خلک چش لپاره ګټي کابر ته خو بې ځان سره نه وړئ دومره بخیلي خو هم خوند نه کوي لکه دا تاسو یې کوئ په کلي کې هم ټول خلک دپسې خبره کوي چې دا څومره بخیلیان دي غریبان تاسو نه شکر الحمدلله ښه مالدار یې دا خو ټولې 500 روپو دي بازار کې چې ځان ته واخلئ پې خوار بسئ واخله وخورو اوس خو یاخې نیمایي کړه نه نه خورم زما اړه دی پې نتور کړ نه خورم واخله نه خورم وخوره نه خورم وخوره له زړه ورته یم وخوره نه خورم ځان مې څه تبکل وکړی چې هسې 3 پیرې سات درته وکړه هغه شی خوره که ودې نه خور بیا ګناه لري ښځه چې ګناه لري هو دغه صحیح ده کور دې ودان خیر سیله مې ډټه کور او اجمل بخیر یارو څنګه چل ښې شکر دی چېرته روانې په خیر والله چې دا غمزپلي غم را سره دی چې په چا باندې مې دا ډوډۍ تاوانه کړې وه چا کړې مې ډوډۍ موډۍ والی وې بیخي خوشکۍ والی یم وروره ته نه یې قرار سوی تا بله ورځ ولي څومره ښه نصیحت وکړه ولې کوې وسړی ما خو شکر الحمدلله هغه نصیحت مې په دې مازغې داسې راخلاص کړل د مونږ خلکو ته نصیحت یې کوه لکه تیږې ته سې اخته یې چېرته یې په ځان مني وروره ګله جانه لږ پیسې پوه شو داسې خو نه یو دا سوچ ما وکړو ډېره ښه خبره یې وکړه که نه اوس الحمدلله اوس وایي د کوی اوبسې وباسې لا زیاتې سي هغه شعر خو دې اورېدلی و که نه اوس الحمدلله پوه شو هغه نه خدای ډېر مال دولت راکړي ښه یې خورمه ښه یې چې کوم لږ عزت غوندې مې داسې پیدا سوی ده واک دې ته که نه وروره ښه که ته خو مالدار یې مخکې ښه ملګري ورکې که تا ذخن زه دغه بخیلتوبه تې پرېږده توبه وباسه پوه شې لرې که قسم د قدر عزت په دې مخه ډېرې خلک مو په درنده سترګو ته ګوري ولې داسې کوې او راځه اوس دا ډوډۍ خو زه باندې وخورم نه خورم راځه وسړی راځه چې ته خفه کېږې وبیا خورم نه اوس زه شکر سوی یم راځه د باندې خورم یې راځه السلام علیکم اجمل څنګه یې ښې جوړې وعلیکم سلام فیصله شکر ده زه نن یې موږ مېلمه یې موږ ټکاله کړې ده چې شی پخ کړي غوښه د پولاونه د چرګان دي زادر علم سعیده دغلته بل ټلیفون راغی صبر وکړه السلام علیکم اجمل څنګه یې ښې جوړې وعلیکم سلام مدوله شکر دی د الله فضل راځه نن دې موږ مېلمه یې موږ ټکاله کړې ده تام ډوډۍ کړې ده چې شی دې پخ کړي غوښه د چرګان دي مایان دي پسه ده وا خدایا په منځ مې دوه شی کې